ورحمة الله وبرکاته. نن راځو د ورډ پروګرام شپږم لیکچر ته، شپږم درس ته راځو. نو راځو پروګرام مایکروسافټ ورډ شروع کوو. پرون مو شیر او سیټ اپ مو ویلې، نن به راځو پیج سیټ اپ هم پرون ویلې، نن راځو ایکسپورټ. اوس مطلب دلته زه یو فایل یو ځل ولیکم، یو څه شی ولیکم. نو دا سو زمونږه دا به زه کاپي کم او واټ یو ټیکسټ جوړ کم. کنټرول سی کنټرول ویو نو لی به کنټرول زیډ ویم، بیرته به یې لږ کم کم. نو اوس دا فایل ده، مطلب زه راځم ایکسپورټ ته. ایکسپورټ کې پی ډي اف یو فایل پی ډي اف کول. کله چې موږ اوس په دې کې یو تغییرات راولو، دا اوس یو جمله کې رنګ ورکې، غټې کې دې کې تغییرات یې څومره چې راوستل، بولډ کې. خو کله چې ته دا فایل راواخلې، ډاکومنټ فایل بل چاته یې ولېږي، په کمپیوټر کې فلش کې ورته ولېږي، نو بیا چې هغه خپل کمپیوټر ته واچوي، نو دلته اوس که ته یو پاینټ ور بدل کړي، پاینټ که چېرته تا یو پوینټ ور بدل که دې رنګ کې دې ور واچوو، او دا کلر او دا خو خیر. او که چېرته اوس ته یو دې ته یو پوینټ ور بدل کې بل رنګ دې ور واچوو، فارسي دې ور واچوو، یا بله ژبه دري پښتو وي. او که چېرته اوس هغه ته یې ور ولېږي، نو هغه فایل خلاص کړي. که چېرته ده سره دا پوینټ نه وي ډاونلوډ، نو بیا دلته دا تغییرات هغه کمپیوټر کې نه وي جوړ، تیار تغییرات یې نه وي، باید هغه پوینټ دی ولري. که چېرته هغه دی ونه لري، نو بیا هغه کوم تاسې په دې کې راوستی ده، نو هغه به ختم نه به پکې راځي. او که چېرته ته دا پی ډي اف کې، پی ډي اف معنا که پی ډي اف یې کې، پی ډي اف یې ووایې، نو هغه ته یې ور ولېږې. څنګه چې هغه ته ور ولېږې، دی به ډایرکټ دلته ما سره یو ویب سایټ شته، تیار پی ډي اف مې جوړ کړی دی، نو هغه دې لپاره دا یو اپشن راغلی. که نه دا تاسو کمپیوټر یا نور کمپیوټر کې نه راځي. کله چې تاسو یو په ویب سایټ یا همدغه رقم ته یو دانه را ډاونلوډ کړئ پی ډي اف، نو بیا دا شی راځي. نو ایکسپورټ کې دلته یې لنډ پی ډي اف کولی شي، دلته یې پی ډي اف کولی شي، دلته یې پی ډي اف کولی شي. په فایل کې مطلب اوس موږ دلته یو په سیو اس کې، سیو اس په دې کې اوس یو دانه موږ زه دا فایل سیف کوم، په یو نوم باندې سیف کوم. دلته ورډ ډاکومنټ همدا ډاکومنټ چې کوم ثبت کېږي ورډ پروګرام په همدې باندې ثبت کېږي. دلته اوس یو مشهوره چې ډېر خلک یې کاروي پی ډي اف، نو دا ده. دلته ډېر رقم ته نور دی، په ورډ مایکروسافټ دا نور ټول رقم ته ډېر یو دی، بیل دی پکې. که چېرته پی ډي اف موږ انتخاب کړو، پی ډي اف ته اوړي دا به پی ډي اف ته تبدیل شي. بیا که چېرته موږ دلته څومره تغییرات پکې راوستي دي او دا ملته هغه ته ور ولېږي، نو هغه سره به دا تغییرات به نه وي پکې، هر تغییرات به ما رقم ته پکې بیا نشي ورکېدلی، تیار بس پی ډي اف جوړي، بیا هغه هم تغییرات نشي راوستلی. که چېرته ته اوس دلته تغییرات جوړ کړي، دا یو داسې شي لکه یو عکس غوندې جوړ شي، بیا یې په کمپیوټر باندې ورلېږلی شي. که چېرته هغه سره پوینټ یې که نه وي، خو پی ډي اف جوړ شي، هغه ته یې ورولېږه، هغه به بیا کې همداسې. او که چېرته ته فلش کې خالي ډاکومنټ ورولېږي، پی ډي اف ته یې وانړئ، بیا نه کېږي، بیا به تغییرات نه پکې راځي. نو پی ډي اف همدا معنا شوله. بیا پی ډي اف په دوه ځایه باندې موږ جوړولی شو، یو په سیو اس کې جوړولی شو، دلته هم طریقه در په سیو اس کې هم جوړولی شو. براوز ته به لاړ شو، براوز کې دې ژبې باندې دې انتخاب کې دلته هم کولی شي، خو بل دلته په ایکسپورټ کې هم پی ډي اف کولی شي. او چینج فایل ټایپ دې کې لږ تبدیلي راولي، چینج کوي سره تبدیلوي. بل ورځ زه تاسو ته وښیم چې پی ډي اف جوړ شو. ګوره موږ څومره تغییرات چې پکې راوستل، بولډ کړی یم، کوم ځای تیار ما هغه پی ډي اف جوړ شو.
په مغه ډول باندې. بیا که چېرته تاسو لیکنه پکې کوئ بیا بېرته به همدې ته ځئ، بیا بل څوک یې نشي پکې کولی. مطلب تاسو یې باید په همدې کې PDF جوړ کړئ، خو تغیرات راولئ. نو زه ځم بېرته اوس دا خو PDF طریقه هم درته وښودله، ایکسپورټ کې هم کولی شئ او از کې هم کولی شئ. او کلوز لکه دا موږ کلوز کوو بس په دې کې هم کلوز کولی شئ، دا ختمولی شئ. اکاونټ دلته یو اکاونټ جوړول، یو افیس کله تاسو یو اکاونټ جوړوئ، هر کله چې تاسو یو اکاونټ واخلئ له مایکروسافټ هغه په خپل په پیسو باندې ورکوي، $25 هم د $4 باندې بیا تاسو ته خپل اکاونټ درکوي. هغه اکاونټ چې جوړ کړي بیا هر وخت لپاره کارولی شي. کومه ډیټا یې کوم ډاکومنټ دي ثبتوي او ورته لېږي په دې 3 پروګرامونو کې لکه ایکسل، وورډ، ایکسس، پاور پوینټ. دې کې بیا تا فایلونه نه ورکېږي، بېرته دې بیا هغه فایلونه راځي. هغه وخت کې دلته یو اکاونټ جوړول پیسو باندې چې واخلئ نو له ساین ان نه بیا دې کې ساین ان کولی شي، دې کې بیا ساین ان کړئ او تاسو ته به اکاونټ جوړ شي. دا د مایکروسافټ وورډ له خوا نه ده. او دلته دې اور پروګرام رنګ بدلولی شي، ډارک یعنې تیاره په رقم ته یې غواړي، او وایټ په سپین رنګ کې سوچ سمج سپین او کلرفول فول، نه ډېر سپین یم نه ډېر خړی، بس یو نارمل شکل باندې. او اپشن دلته ډېر اپشنونه دي رقم ته. دا اپشنونه چې کله موږ دې ته ورسېدو انزرټ دا نورو برخې دې کې مول بیا به انشاءالله دا وایي، دا بیا وروسته راځي. او بل دلته موږ نه کوم په پرنټ کې هم دا درس وویلې، دلته دا یو درس پاتې شو. په دې کې ډاکومنټ انفو دې کې مو ویل. ډاکومنټ انفو مطلب موږ دلته اوس دا فایل ده، دا موږ جوړ کړی ده، تیار فایل هم جوړ کړی ده. دا اوس که د دې سیفټي کوم معلومات یې غواړي، په دې کې به ټول معلومات غواړي. هلته چاته ورولېږي نو هغه یې ګوري معلومات. دلته به یې سایز لیکلی څومره سایز یې ده. او دلته پیج یو صفحه یو سمال کې یو پیج ده. ورډ 120 ورډ دي او په 100 منټو کې دا ټول جوړ شوی ده، 15 منټو کې جوړ شوی. ټایټل دلته به یو ټایټل وي کې مطلب د څه باره کې ده، یو ټایټل به ورته ولیکي چې هر باره کې تا جوړ کړی دی په هغه باره کې ورته ورولېږي. او ایډ ټاګز یو وړکی ټاګز یو ورته ولیکي. او کمنټ به ورته ولیکي چې دا د څه په باره کې تاسو جوړ کړی ده، دا به دلته به کمنټ ورته ولیکي یو وړکی، مطلب څوک پوه شي دلته یې کمنټ جوړ کړی ده. او دلته لاست ټوډے څه وخت جوړ کړی ده، ریپیټ کله دې څه وخت جوړ شو، څو بجې جوړ شو، د بیا ټایم جوړ شوی. ټوډے نن ما جوړ کړی ده، اوس لګیا یم کریډټ جوړ شوی یم همدلته ده. او اخري پوینټډ لاست پوینټډ دا به ټول معلومات دلته کېږي. ریلیټډ پیپل چې چا جوړ کړی دلته به یې نوم ولیکي. او په دې کې به د دې سړي نوم ولیکي چې چا جوړ کړی ده. شو آل آپشن دلته به نور آپشنونه دلته ټول آپشنونه یې همدا آپشنونه دا د انفو انفارمیشن دی. او دا درې دانې چې دي دا چې کله موږ مخکې لاړو نور آپشنونه کې بیا دا خپله راځي هلته بیا وویل شو. بیا پروټیکټ ډاکومنټ دا یې مخکې انزرټ کې یا نورو برنامو کې بیا راځي، نورو مینیوګانو کې هغه کې بیا وایي. نو دا خو تر همدې ځایه شو که نه، انشاءالله چې دا خو موږ به کړي. نو راځو انزرټ مینو ته. انزرټ خپله څه ته وایي؟ انزرټ وایي اضافه کېدل یا نورې شیانو ته اضافه کې. ورډ پروګرام کې دلته ډېر نور شیان پکار دي، دلته به انزرټ باندې کلیک وکړي، بیا هر څه ور اضافه کولی شي لکه پکچر، شیپ، شکلونه، چیرټ، هایپرلینک، عکسونه، کامنټ، دا ټول کاروو انشاءالله. دا ټول اضافه کې شیان دي، یعنې یو شی ور اضافه کول چې شي ور اضافه کوي. نو موږ به راسو ټیبل ته. ټیبل به شروع کړو لاندې، ځکه ټیبل اول مهم ده. ټیبل به شروع کړو، هغې نه بعد به بیا دا نور ووایو. ټیبل مطلب دلته اوس موږ یو ټیبل لیکو، هر رقم ته شکل باندې څومره ټیبلونه ته غواړي څومره راخیستلی ټیبل جوړول. اوس دوه دانې چې دي رو دي او یو درې دانې کالام دي. کالام افقي شکل او عمودي شکل. اوس دې طرف ته چې کوم دي دا داسې دا درې دانې دې ته وایي رو، او دا کته چې راځي دې ته وایي کالام. رو همیشه نور یو تړاو لري، کوم چې سنګل. کالام چې دا لاندې سنګل یو پر معلومات لري، مطلب تا اوس لیکلی ده نیم دې لیکلی ده، دلته به یې ولیکې د کوم پروګرام وینډوز، دلته به یې ولیکې
دلته یې ولیکه، نوم یې ولیکه، یو چا نوم دې ولیکي، مطلب دلته یې نوم ولیکه، دلته یو بل نوم ولیکه، علي خان، دا مونږ یو نوم ولیکو. اوس دلته معلومات یې لیکي، څو نمرې وړي، 10 نمرې وړي، 20 نمرې وړي، هر څومره نمرې وړي دلته به نمرې ولیکي. په دې یو کالم کې به رو کې به د معلومات راشي که نه. دلته اوس دا ټول سنګل راځي. ګوره نیم ثناء الله علي خان داسې کته چې راځي پسې ټول نومونه به لیکل کېږي، د یو ټیبل نه را شروع کېږي. په وینډوز کې بېلعکس ورډ کې داسې پسې راځي، او په کالم کې یو رقم ته راځي، او په رو کې بیا بیل بیل جلا جلا راځي. د دې کې دومره نومونه دې کې تیار داسې پسې راځي. دا د رو د کالم شو په یو عمودي په شکل باندې. بیا موږ ټیبل کې دلته بیا دوه منیوګانې راځي، دا به وروسته وایي. اول دا ټیبل پوره ختم کړو موږ. ټیبل دلته دا خو مو زده کړئ څنګه وایي. انزر ټیبل خپله یې ور اضافه کېدل. څومره اول به موږ دلته کرسر کېږو، کرسر چې کوم ځای کې ایښی بیا په مغز کې ټیبل هم جوړېږي. دلته انزر ټیبل څومره په خپله غواړي څومره ور واچوئ، کالم ور واچوئ، دې ته وایي نمبر آف کالمز. کالم به ور واچوئ، کالم یعنې کته شکل باندې څومره ور واچوئ، او په روګانې څومره. اوس به موږ راواخلو کالم به یو 2 دانې به کالم کړو، او 4 دانې به رو کړو. 4 دانې مو رو کړئ، ګوره تیار کالم دی. 4 دانې رو، 2 دانې کالم. او اوس به راځو ډراو ټیبلز. ډراو ټیبل خپله یو ټیبل جوړول، مطلب ته یو ټیبل جوړوې تیار دلته خپله باید یو ټیبل جوړ کړې، نو دلته په ډراو ټیبل باندې به کلیک وکړې، دلته قلم شکل به راسي. ګوره ټیبل مې جوړ کړو. بیا په دې کې صرف یو ټیبل څومره ټیبل غواړې خپله ځان ته یو ټیبل جوړوې، دا ټیبل خپله یو ټیبل جوړول شو. او اکسل دلته ټیکسټ ټیبل، دا ټیکسټ ټیبل به موږ درته وکاروم. صبر وکړه، دا دې ختم کړم. دلته پنځه ډېر ده، یو پیج کې باید دا ټول را سره ختم کړو. دلته زه یو نوم لیکم، دا 3 نومونه دي. اوس دلته یو دانه لاندې لږ لرې سره ولیکه. دا 3 نومونه سره اوس زه سلیکټ کوم سره. هغه وخت کې دا کار کوي چې کله ته یو خط لیکلی سلیکټ وایي. ګوره ټیکسټ ټیبل دا به غواړې په خپله یې سره انتخاب کړي، په یو نمبر کې غواړې کالم کې راوړي، څومره کې غواړي چې راشي. نو اوس غواړو چې موږ په همدې یو کالم کې راولو، یو کالم باندې راولو، 2 به یې کړو، په 2 به شي، او 4 به روګانې شي. ګوره 2 دانې رو شول، کالم شول. یې کته کړم. ګوره د هغې لپاره تیار دلته یې راوستله، دلته بس تیار به درته کالم کې جوړ کړي. یو ټیکس راخلي، ټیکس کالم ته بدلوي، دلته بدلولی شي. ټیکسټ ټیبل. بل دا اکسل نه اوس راخلي، او اکسل پروګرام دلته تیار جوړ شوی پروګرام نه راخلي، دې چې به تاته اکسل باندې راواخلي. بیا په اکسل کارول باندې اکسل باندې کار وکړه، کې ملته تیار اکسل باندې ټیبل درته جوړوي. اوس راوړي اکسل ټیبل جوړ کړو، پیدا یې نه اکسل ټیبل جوړ شو. سکرول کړم، دا شو. دلته اوس کوم کار چې پکې وکړي، مقصد یو دانه جوړ کړي. دلته زه یو شور سره ولیکم،
به انشاءالله بیا وایو وخت راغی اکسل ته به مو ورسېږو په خیر سره. دلته دا سره جمع کړم دلته زما کمپیوټر چې دی یو کله کله داسې یو چالان چې بیخي غرایب کې نو بیخي اواز بیا سم نه راځي، نو دې لپاره مې بنده کړله، ویډیو مې بنده کړله. نو اکسل خو مو ویلی چې دلته اکسل فایل ورته راځي، تیار فایل جوړ شوی فایل ورته راځي، او چې کله دوم ځل پې کلیک کړي بېرته بیا تغیرات پکې راوستئ. که غواړئ بیا پکې تغیرات راولي ډبل کلیک پې وکړه بېرته بیا تغیرات سیسټم درته راوړي، بیا پکې تغیرات راوستلی شي. نو اوس غواړو موږ دا پاک کړو، ډیلیټ یې کړو، بېرته یې ختم کړو. اکسل بل فایل مې راواخیسته، هر یو چې غواړئ بیا یې اخیستلی شي. نو بېرته به موږ هر لږ نو دا شو اکسل فایل. کویک ټیبلز تیار ټیبلونه جوړ دي، څه کومې کې غواړئ انتخاب کې هر یو راواخلئ، بس تیار ټیبلونه جوړ دي، یو انتخاب کړئ کې بیا خپله تغیرات راوستئ، خپل معلومات پکې ولیکه، تیار ټیبلونه جوړ ټیبلونه دي. او بل راځو دلته د دوو مینوګانو ته. هر یو په انزرټ کې خپل مینیو لري، هر یو ته خپله مینیو راځي. اوس پکچر کې خپله مینیو راځي، شیپ کې دی هر یو کې خپله مینیو راځي، نو دې کې خپله مینیوګانې به ووایو. اوس راځو د دې مینیو ته، اول به لاړ شو لیاوټ ته. لیاوټ ته چې لاړلو په لیاوټ کې بیا ډېرې نور اپشنونه دي، دا اپشنونه به موږ ووایو. دې کې لومړی به موږ ووایو سلیکټ ته به راسو. سلیکټ ټیبل کوم که د کرسر ایښی په کوم ټیبل کې ټول ټیبل به سلیکټ شي، مطلب دا ټیبل بیا کوم ځای ته بیا تغیرات پکې راولي، بیا به خپله تیار به ټیبل به جوړ ټیبل بس بیا به کوم دې کې انتخاب بیا رنګ ته تغیرات راولي، هر څه تغیر بیا تغیرات پکې راوستلی شي. نو دا یې سلیکټ ټیبل ټول ټیبل. او سلیکټ رو یوازې سلیکټ ټیبل رو به درته سلیکټ کوي، نو زه رو وایم، ګوره رو یې سلیکټ کړه. او سلیکټ کالم به درته یو کالم به رو درته سلیکټ کړي، ګوره سلیکټ کالم. او سلیکټ سیل یوازې یو سیل چې ده حجرې ته وایي سیل، سلیکټ یو سیل به درته یو حجره به درته سلیکټ کړي. د ارجې کې کوم یوه هغوی سیل معنا حجره ده، یو دانې خانې ته هر یوې ته سیل وایي. او ویو ګریډ لاینز به دې اپشنونو سره یو ځای وي، بیا ځکه دې کې کوم اپشن وي بیا دې سره یو ځای تړاو لري، نو هغه بیا دې کې ووایو. او ډراو ټیبل خو موږ وویل په دې کې چې خپله باندې یو ټیبل جوړوي، تیار ټیبل جوړول بیا څومره تغیرات پکې راولي راوستلی شي، دې ته وایي ډراو ټیبل. بیا په دې کې زه اوس یو څو دانې نور هم جوړ کړم. بیا اریزر بیانې پاکول، دا اوس په کوم ځای باندې چې کلیک وکړي هغه ځای بېرته درته پاکوي، ټوله حجره غواړي پاکوي، یو یو یې درته پاکولی شي. بیا هر ځای کې چې تغیرات غواړي مطلب یو خانه غواړي بیا درته پاکوي. دا به زه بېرته ختم کړم. لیاوټ او ډیلیټ سیل یو حجره چې کوم ځای کې دې سلیکټ کړی دا حجره به درته سلیکټ کړي ډیلیټ کړي. اوس دلته ډیلیټ وایم، ډیلیټ سیل یوه حجره به بېرته ډیلیټ کړي. دلته بیا دا اپشنونه راځي، ډیلیټ سیل، شفټ سیل لیفټ. اوس که چېرته دا ډیلیټ کړي، دا خانه موږ ډیلیټ کړو، نو دا لیفټ چپ طرف والا به راشي، دلته به کېښودل شي. اوس مطلب زه یې ډیلیټ کړم، ګوره دا 15 راله دې ځای ته. او که چېرته موږ بیا زه انتخاب کړم، دا بله بټن مې وویل سیل. او که چېرته شفټ سیل اپ ووایو، که دا ډیلیټ شو دا پاس خانه به دا به بلکل ختمه شي، دا پاس خانه به بېرته راشي. لومړی خانه چې بېرته پاس ختمه کړي، دا نیم ختم کړي، نو دا بل لاندې به بیا بر راشي. هغه یا چې دا لاندې ختم کړي ثناء الله دا به همدلته پاتې شي، دا به بېرته راشي، دا اپ معنا. او سلیکټ رو چې کوم سلیکټ کړي دي دا رو به
روغه ډیلیټ سي لکه دا رو ولا بیرته ډیلیټ شو کنټرول زیډ مې ولې بیرته راغله دا او دا خو مو زده کړو سلیکټ رو سلیکټ کالم دا دواړه او سلیکټ ډیلیټ ټیبل دا ټول ټیبل چې کوم جوړ کړی د مطلب دا یو ټیبل به رو درته بیرته ډیلیټ کړي یو رو ټیبل ډیلیټ کړي او انسرټ اباو پورته یو دانه جمله غواړي او اضافه کی ګوره یو کالم به درته رو کالم به درته راولي اضافه کالم به اضافه کړي او که چېرته انسرټ بلو وای لاندې دلته بل بلو لاندې به کالم درته اضافه کړي او انسرټ لیفټ چپ طرف ته چپ طرف ته بلته تا ته یو دانه یو اضافه کی ګوره موږ ته ډیر انتخاب کړو ځکه څومره چې انتخاب کې موږ درته راولي یو دانه به انتخاب وګوره یو دانه به اضافه کړه لیفټ طرف ته روح کالم اضافه کړو او که چېرته انسرټ رایټ وای دې طرف ته به یو دانه درته اضافه کړي او که مریج سیل سم کار کوي مریج سیل اوس ما دا جمله انتخاب کړې ده تر دې جې پوره مریج سیل اول کار نه کوي چې کله سلیکټ کې بیا کار کوي ګوره په دې کې به روغه یوه خانه به تاسو ټوله پاتې که چېرته یو ټایټل لیکي مطلب دا یو ټیبل دی جوړ کړی د په څه باره کې لکه دا ټیبل نوم باره کې د ټول نومونه لیکلي دلته اوس یو نوم ورته ورکوي لکه مطلب د چش باره کې ده بیا دلته ټایټل ورته ورکولی شي چې څه باره کې د امتحان د هر څه کیسې ده نو دلته یې ورته بیا هم سرکټ ورته ورکولی شي او هم تاسو ته ښودلي چې بیا څنګه منځ ته راولي خط لکه اوس دا خط یې راوست دلته انځر ته لاړلی هوم ته مین انتخاب کړه ګوره مخامخ دلته بیا نیم ټایټل تیاری جوړ شو دا کار کوي مریج هر یو جملې انتخاب کې بیا انتخاب لري سلیکټ سیل ګوره په دې کې اوس منځ کې تغیرات درته راولي په منځ کې څومره همدا کوم مریج چې کړی دی بېرته درته کوم غواړې سپلیټ یې کې په منځ کې خانه راولي څو خانې چې ته غواړې په کالم کې راولي په نمبر کې افرو کې راولي بېرته ته اضافه دلته یې لیکلی یم چې تا دلته یې هم کولی شي بس تیار به اضافه کړي ګوره څلور دانې نورې پکې اضافه شولې بېرته یې خپل حالت ته راوستو اټو دا یو ټیبل رو به په منځ باندې درته نیم کړي که چېرته غواړې چې دا یو ټیبل په منځ باندې سره نیم کړي نو لیاوټ سپلیټ ټیبل ټول ټیبل به په منځ سره نیم کړي ګوره چې کې د کرسر ایښی کرسر به ټیبل به رو درته په منځ باندې نیم کړي او دا به انشاءالله بیا سبا ووایو هاي څه کار کوي ټول بس نن ویډیو تر همدې جې پر سو بیا ډېره ویډیو خوند نه کوي همدې جې پر نن ویډیو پورې تر خدای په امان تر بلې ویډیو پورې